زما محترمو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن عظیم الشان صحیح سه آیات مبارکه تلاوت کړله. راځم خپل بیان ته او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث مبارکونه یو مختصر احادیث تاسو د وړاندې ما ولست. الله دې په اول ماته او بیا تاسو د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. محترم و عزیزانو، رمضان مبارک میاش روانه ده او دا ډیره مبارکه میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده او د مغفرت میاشت ده. زما عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی دا میاشت اول عشرے رحمت تے، دویم عشرے مغفرت تے او دریم عشرہ د جہنم د اور نه آزادی ده. نو عزیزانو، اول خو مونږ او تاسو وګورو لومبۍ عشره زمونږ نه تېره شوله او دویم عشره روانه ده. نو دا لومبۍ عشره دا په هغې بندګانو باندې د الله جل جلاله رحمت راوریږي چې هغوی اړو ګناه نه کوي، د ګناهونو نه ځان ساتي، پاک خلق دي، ګناه ته نه نږدې کېږي. نو دا لومبۍ عشره په داسې بندگانو د الله جل جلاله دا رحمت راوریږي. او دا دویمه عشره دا شیخ حسن جان صاحب رحمه الله زمون او ستاسو د جمالی صاحب محترم دا حدیث استاذ هغوی دا فرمایل چې دا دویمه عشره دا زمون او ستاسو د ګناهګارانو غونده کی، وی الله جل جلاله پکې زمون او ستاسو مغفرت هم نصیب کی. او دا درېمه عشره کې الله جل جلاله دا څومره ګناهګاران دي، وی الله پاک وی دا ټول وبخي. نو په دې لومبۍ عشره کې د هغې خپله دعا ده رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا دعا سړی په کثرت سره زیاته وي. او څلور خبرې دي. یو د لا اله الا الله ویل، دا سړی په لومبۍ عشره کې بلکې په رمضان کې، ځکه حدیث شریف کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله، افضل ذکر لا اله الا الله، دا افضل ذکر دی. او دویم استغفار، او دغه رنګې د جنت سوال غوښتل، اللهم انی اسألک الجنه، اللهم انی اسألک الجنه. یا الله مونږ ټول جنت ته په دخول اولی سره بوځي. کلم چې د جنت سوال کوئ نو په هغې کې داسې سوال کوئ چې خدایه ما جنت ته په دخول اولی سره داخل کړي. لکه چې اول په سړی په جهنم کې عذابونه وخوري، هغې نه پس جنت ته ځي، نو دا به نو الله پاک دې مونږ او تاسو جنت ته په دخول اولی سره بوځي. او الله پاک دې مونږ او تاسو ټول د جهنم د اور نه محفوظ وساتي. محترم و عزیزانو، دویمه عشره کې استغفار، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. اوس چې دا کومه عشره روانه ده دا د مغفرت عشره ده، نو دې کې سړی استغفار ووایي. او درېمه عشره کې سړی د جهنم نه د نجات سوال کوي، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. محترم و عزیزانو، یو ډېر لوی بزرګ دی، هغه لیکلی دي چې دا رمضان مبارک میاشت کې د الله جل جلاله د طرفه داسې په شیبو شیبو رحمتونه نازلیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو دا باران ګورو،
په شیبو شیبو باندې باران راوریږي. هو محترم او عزیزانو، لا عالم دا خبره لیکي چې هغه انسان د دغه باران نه او د دغه رحمتونو نه فایده اخیستلی شي کوم چې په رمضان کې عبادت الله جل جلاله مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. نو په هغې کې لومبې د رمضان المبارک روژه نیول دي. ډېر زمونږ او زمونږ مسلمانان ورونه داسې شته د هغې روژې نه نیسي. زمونږ ډېر ورونه داسې شته د هغې تراویح نه کوي. زمونږ ډېر ورونه به داسې وي هغې په روژه کې د دغې خولې نه داسې الفاظ راوځي چې هغه د روژې سره مناسب نه دي. نو عزیزانو، موږ او تاسو ته دا پکار دي چې په دې رمضان مبارک کې موږ او تاسو دا خپل ځانونه په الله باندې قبول کړو، د خپلو ګناهونو نه اجتناب وکړو. محترم او عزیزانو، دا وبا چې راغلی ده دا نور هیڅ نه دي، دا زمونږ او ستاسو عملونه دي. موږ په ګناهونو کې دومره لاو شوي یو، زمونږ دا زړونه د ګناه نه تور شوي دي. موږ ته ګناه اړو ګناه ښکاري نه. محترم او عزیزانو، نو دا عالم لیکي چې د دې نه هغه انسان پیدا اخیستلی شي. وی یو انسان دا لوښی راواخلي، یو لوښی، او د باران ته صحیح کیږدي، نو دا لوښی به ډېر په لږ وخت کې دا لوښی د اوبو نه ډک شي. ولې دی ورته دا لوښی اوبو ته مخامخ ایښی دی، اوبه راځي او ډایرکټ په دې لوښي کې ور پرېوځي، دا لوښی ډکیږي. نو چې کوم انسان د رمضان مبارک روژه نیسي، نو د اول دا خپل زړه دا د زړه لوښی دا د باران ته د رحمتونو ته ښکاره کېښود، او چې د الله جل جلاله طرفه کوم رحمتونه او انوارات او تجلیات راځي، نو د انسان په زړه کې دا جمع کېږي. ځکه روژه نیولې ده، رحمتونه د انسان په زړه باندې راځي، زړه کې جمع کېږي. او دغه انسان ورسره ذکر او اذکار کوي، تراویح کوي، او د هر قسمه ګناهونو نه ځان ساتي په رمضان مبارک کې. که دا سترګې دي، که دا غوږونه دي، که دا لاسونه دي، که دا خپې دي، که دا زړه دی، او دقه ګناهونو نه انسان اجتناب کوي، ځان ساتي. نو حدیث شریف کې راځي، پیغمبر علیہ السلام فرمائی، اللہ جل جلالہ فرمائل چې ما د باندې رمضان روجې فرض کړي، او پیغمبر علیہ السلام فرمائل چې ما د باندې د رمضان تراویح دا سنت مقرر کړي دي. نو محترم او عزیزانو، حدیث شریف کې راځي چې څوک د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې تراویح وکړي، نو الله جل جلالہ د ټول ګناهونه معاف کړي. او داسې یو انسان روژه ونیسي، نو دا د الله جل جلاله په عباداتو کې داسې یو عبادت دی، که ته منځ وکړي خلکو ته ښکاره چې یاره دا خو ډېر خلک د باندې ریاکار یو ټاپه لګوي، یاره دا خو ډېر ریاکار دی او ډېر منځونه کوي او ډېر دا کوي. که حج له بار بار لاړې خلک وایي چې دا خو ډېر داسې دی او داسې دی. او که زکات ته ورکولو خلک به وایي چې دا خو ډېر خلقو د ځان خی، او صدقې کې ډېرې زیاتې. نو خبره دې پورې کومه چې په داسې اعمالو کې سړي سره بیا شیطان مقابله کوي. یاره چې سړی راته سخي ووایي، سړی راته عجیب ووایي. نو عزیزانو، عبادت دا یو داسې عبادت دی چې د دې راز نه صرف او صرف یو الله جل جلاله خبر وي. اوس یو انسان دی نفلي روژه نیولې ده، دلته مسجد ته راغی، چاته څه پته چا روژه ده، د چا په تندي خو نه لیکلی چې دی پلان کې کس روژه ده. نو محترم او عزیزانو،
په دې انسان باندې چې الله جل جلاله دا روزه فرض کړې ده نو دا ګوره اسې نه ده فرض کړې دې کې زمونږ او ستاسو کامیابي ده موږ او تاسو وګورو دا د کارخانو والا دې ټول 11 میاشتې کار کوي بیا لکه شان د مو کې دا مشینګري صفا کوي نو محترم او عزیزانو په دې 11 میاشتو کې موږ او تاسو نه ګناهونه هم کېږي خطاګانې هم رانه کېږي نو عزیزانو دا رمضان مبارک روزه چې راشي نو په دې سره هر انسان وایي هر سړی وایي چې یاره زما روزه ده لکه دماغ هم مه خرابوه او زما نه دومره نه کېږي روزه مې خرابېږي بل دې امت ته جل جلاله دا یو خصوصیت ورکړی دی چې الله رب العزت په دې میاشت کې د پیغمبر علیه السلام د امت سره دا احسان کړی دی چې الله جل جلاله په دې میاشت کې دا سرکشه شیطانان الله جل جلاله په زنځیرونو کې وتړي وسلسلة الشیاطین دا سرکشه شیطانان الله جل جلاله وتړي